غاړو ولسوالۍ برتنګي ته راغلي یو. مشکل لرو چې دلته مکتبونه او دوم ضرورت لرو، وړکي ماشومان ځای ته نشي رسېدی، رسیدګي نشي کولی، مدرسې او هر شي ضرورت لرو. کتابونه سره نشته دی؟ کتابونه یې څه کړل؟ کتابونه هم څه کړل؟ کتابونه یې دلته نه وو. آتش په ښکارېږي دا څه شی دی؟ دوربین ده که کامره؟ دوربین دی؟ سلامونه، ستړي مه شئ. زما وطن یوټیوب چینل درنولیدونکو په دې هیله چې روغه جوړ د صحت په جامو کې پټ اوسیږئ. زه سراج الدین پژوا کې یم، تاسو زموږ چینل ګورئ. قدرمنو لیدونکو، د نیکه مرغه زموږ هېواد هر ولایت او په هر ولایت کې هر ولسوالۍ ځانګړې ښایست او ښکلاوې لري. نن د ننګرهار ولایت خوږیاړو ولسوالۍ برتنګي ته راغلي یو او دلته به په خیر پاس پانګو چمن ته هم خیجو او د دغه ځای ټولې ښکلاګانې به تاسو د کیمرې پر سترګه باندې ښایو. د دې ځای خلک ځینې ستونزې مشکلات هم لري، دا مشکلات به هم تاسو ته راواخلو، تر وروستیو پورې راسره پاتې شئ. خو دا ځل زموږ خپرونه متفاوته ده، تر ډېره حده پورې زموږ خپرونې تفریحي وي، خو نن خپرونه څه نه څه تفریح بڼه هم لري، خو د خلکو ستونزې مشکلات به هم لږ ډېر راواخلو. تر ډېره حده پورې موږ دا هڅه وکړو چې تاسو ته د دغه سیمې ښکلاګانې وښیو. نو موږ تقریبا چې سهار موږ مزل پیل کړی دی او تر دې مازدیګره پورې موږ پلان لرو چې ټولې ساحې تاسو ته وښیو. نو پروګرام پیلوو، راځئ تر وروستیو پورې راسره پاتې شئ.
دې کې چی دي دې کې دا چی ده دا چی ده اته په ښکاری کې دا چی ده دوربین ده که کامره دوربین دی لمونځ دې یاد کړی کلمه ووایه کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله وای د دې خبر پهلوانه مکتب نه وای څه نوم ها نوم دې څه ده تیز خبرې کوه لږ مخکې راشه کوم کلي یې مکتب نه وای ولې تم راشه ستړی مشي دویم تم ستړی مشي خی دی خو درېږئ ستا نوم چی دی زینب ستا نوم چی دی زینب څنګه یې صحت دې ښه دی مکتب ته لاړه وې ها مکتب ته که مکتب ته آفرین شاباس یې ما ته ګوره دې خو درې منډې مه وهه که نه ته لږ مخکې راشه ستا نوم زینب و که نه نه ها زیتونه زیتونه څنګه یې خیر تم مکتب کې څوم صنف کې دویم دوهم شاباس یې دوه جمع دوه څو کېږي آفرین دا کوتي حساب کړ دا ګوره دوه جمع ده او دوه جمع ده څو کېږي آفرین شاباس یې دې بلې زینب جانې ته به راشو دوه جمع یو څو کېږي شاباس ګوره ښه دوه دا دي یو سره جمع کړه څو کېږي ها دا ګوت ته وشماره دا وشماره څو درې ته دا کتابونه وښه شاباس یاره ته دا کتابونه وښه دا بکسې ما ته راکړه بکسې کې دې شی شته ته راکړه لږ ما ته لږ راکړه هېڅ شی هم پکې نشته دی دا کتابچه دې وښه دا وښه کتابونه سره نشته دی کتابونه یې څه کړل کتابونه هم څه کړل کتابونه دې نه ورکړي نه دي ورکړي او تا کتابونه څه کړل ما کتاب کې شنه نشته کتابونه دې نشته دا واخله یو کتاب به سره دی نور د سره نشته دا همداسې ګډ وډ دی لیدونکو تاسو دا نجونې ګورئ دا ډېر زحمتکشه دي واقعا چې دوی د تعلیم سره ډېره علاقه لري د دوی کورنۍ د دوی ورونه پلرونه ډېره مینه تعلیم سره لري خو متاسفانه چې دې ځای ته توجه نه کیږي منو چې دا ځای ښایسته دی دا ځای د ښایستونو یو مرکز دی خو متاسفانه چې داسې ګلالۍ نجونې او همدارنګه ماشومان چې غواړي درسونه وي تعلیم وکړي خو کوم ارمان چې د دوی دی هغه نه پوره کیږي مطلب دا ده چې دوی لري ساحې نه هم ښوونځي ته ځي او بل دا کتابونه یې وګوره کتابچې وګوره په کوم حالات سره څومره مزل کوي 1.5 ساعت خدا کوچنی ماشومان تاسو ګور دوی 1.5 ساعت مزل کوي او که خار کې موږ تاسو ماشومان وګورو دونه ماشومان باندې څوک کار نه کوي تر 10 بجو پر څو خو نه راپاتې دوه بیچارهګان تر هغه سره پورې ښوونځي ته ځي د دوی ذوق ډیر زیات د ښوونځي سره دی خو متاسفانه چې دوی دغه مشکلات ډیر زیات دي دا اوس تاسو ګورئ ورته د فقر د مشکلاتو نښې په څیره کې ښکارېږي دا هم د افغانستان وګړي دي دوی هم تعلیم حق لري مشکلاتو ستونزې په اړه راته ووایئ والله استاد دا مشکلات نور نه لرو خدای امن ده که نه او دا یو مشکلات لرو چې دا لوډر روان ده او دا ویالې ته مشکلات لرو 25 نفره د ورځې په چاپیري و یوه میاشت مو مکمل کار کې کړه او اوس بیا په شروع ده خازان لا فقط د ویلو مشکل دی بس نور مشکلات نشته دي مکتبونه شته مکتبونه ها و مکتبونه
خو داسې وایي چې مکتبونه لرې دي که نه لرې دي و هر یو ماشوم چې راځي یوه ګنټه یوه نیمه ګنټه مزل کوي که نه دا خو مشکل دی که نه ښه زمونږ شاخې نه لرې دي خو کوزو کورو بیا لږ نږدې دي ښه او کله چې سیلابونه راشي که نه ډېر سیلابونه او چې وړوکي پلونه دي بیا هغه هم ورانوي که نه تاسو بیا ښار ته هم نشئ تللی که نه نه نشو تللی دا مې ستونزه ده بالکل دا مجبورات ده ښه څه غوښتنه لرئ غوښتنه مو څه دی حکومت نه حکومت نه چې هغه څه تاسو ته وکړي حکومت نه خو اوسه پورې موږ څوک هم پوښتنه نه ده کړې نه ښه ډېر ښه مهرباني غوښتنه مو ته څه ته نه غواړئ حکومت نه تاسو شي ته ضرورت لرئ مشکلات لرو خویالي مشکلات لرئ سړک مشکلات لرئ د مدرسې مکتبونو کلینیک بالکل ښه زړګیه خپل مشکلات د پلانډو کې وایه موږ دا مشکل دی دلته چې موږ د سړک پلونو ضرورت ده ډېر سخت هر ګاډی چې راوړو 15,000 روپۍ د سر شپې راوړو اوبو کې ګودر کې پورې کوي بل دا مشکل لرو چې دلته مکتبونه او دوم ضرورت لرو وړوکي ماشومان ځای ته نشي رسېدی رسیدګي نشي کولی مدرسې هر شي ضرورت لرو او دا ضرورت هم ډېر او کلینیکونه څنګه دي او کلینیک ضرورت هم لرو ښه پراخه ضرورت لرو چې د ساحه کې کلینیک موجود دي او کلینیک نه کمزوري یو بس حکومت نه هم دا غوښتنه ده حکومت نه موږ دا غوښتنه ده ډېره مننه خوشحاله اوسئ